د ګټو څوک نه لرم، یا د مزدوره زوی مې بیا دی د لبنیات په کار ناست وي، والله کېوج به کېږو پور به پر سر اخیستي د پلار پورونو په باندې جیبې ختمې په دغه وچو وړو په ولکه مړی دغه پرسر زما په کور په کال په ولکه راننوتلي دي. ته چې په کور کې مور نه یې کور کنډر وي، زخمې مې د زړه سر وي، خوږې مور جانې. ته چې په کور کې مور نه یې کور کنډر وي، زخمې مې د زړه سر وي، خوږې مور جانې. غیر له تا ژوند مې په کار نه دی کور کنډر وي، زخمې مې د زړه سر وي، خوږې مور جانې. که د ګلونو په بستر وي ورک د شنا کور کنډر وي، زخمې مې د زړه سر وي، خوږې مور جانې. بس الله پاک چې یو ګام یې پکې اخیستی، الله پاک چې په دې دنیا یوازې ورکړي پاور چې یو قدم یې پکې اخیستی، یو هغه خلک یا چې یو ګام یې پکې اخیستی، الله دې یوازې ورکړي په دې دنیا هم په هغه دنیا. خوږې مور جانې. په کور کې هر وګړی خوږ وي کور کنډر وي، زخمې مې د زړه سر وي، خوږې مور جانې. خو بې له تا کور بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. خدای جل جلاله مو آباد څو کاله او خوشحاله ولري. دوستان من به هم الحمدلله دوی برنامه لرو. لومړنۍ برنامه مو لس کسیزه مرسته ده د رڼا مور له طریقه، خدای جل جلاله دې قبول او منظور کړي. او دوهمه برنامه مو د بیبي مور له کاناډا څخه چې دا دغه مؤمنانو د شپږمې میاشتې سپانسر مرسته ده. د شپږ میاشتې لپاره یې همدغه مسلمانان سپانسر کړي وه، او شپږمه میاشت دا تقریبا چې نن مشان ورته ورکوو، یعنې شپږم ځل. نو بیا به وګورو کوم نور مسلمانان سپانسرول، سپانسر پر همدا ځای ختمېدی. او د به وروسته د رڼا مور په مشوره باندې هر څه چې د بیبي مور په مشوره باندې چې کوم د دوی غوښتنه وه هغسې به انشاءالله العزیز مخته ځو. موږ خو فقط او فقط ستاسو د هغه مؤمنانو خادمان یو چې موږ ته د خپلو غریبو وطنوالو لپاره امانت سپاري او تر هغوی پرې موږ رسوو. نور د مرستې غځول، مرسته کول او د خلکو سره امداد کول دا د هغو مؤمنانو کار دی چې شتمن خلک وي او خدای جل جلاله خاص رحم ورباندې کړی وي. د لومړۍ برنامه به انشاءالله العزیز دغه لسو کسانو سره خبرې کوم چې بیا یادونه کوم په دې خاطر باندې چې موږ تاسو ټول په ګډه باندې دعا دوی ته د دوی فامیل ته وکړو چې رڼا مور او مسعود جان او صدف خور د ټول د دوی فامیل په ګډه باندې په دې مرسته کې شرکت کړی و، او رب جل جلاله دې ورته اجر ورکړي. خدای جل جلاله دې پر ژوند او پر رزق او پر مال او پر اولادونو باندې برکت کښېږدي. او دوهمه د بیبي مور له کاناډا څخه، نو خدای جل جلاله دې ورته اجر ورکړي، او هغه به انشاءالله هغه د سپانسر پروګرام به انشاءالله العزیز ختمو. تاسو برنامه تر پایه راسره وګورئ. یوه یادونه باید وکړو ټولو مسلمانانو باندې چې همدغه مرکز مه هېروئ. د دغه مرکز قرضداري پر موږ او تاسو باندې ده. خدای جل جلاله به د دغه مرکز قرضداري خلاصوي سبب به یې تاسو یاست. راځئ چې دغه پاتې کارونه یې بشپړ کړو. تقریبا قوه 1 کال مو ضایع شوی دی، هغه د تعلیمي کال په اساس باندې، نو چې نور وخت زموږ او ستاسو د ټوله ضایع نه شي او دغه کارونه مخته یوسو. جزاکم الله خیرا. ته چې په کور کې مور نه یې کور کنډر وي، زخمې مې د زړه سر وي، خوږې مور جانې. ته چې
پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے غیر لتا جوان میں پکار ندائی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے کدا گلولو پا بستر وی ورک دشنا کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے پکور کی ہر وگڑائی خوبی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے خوبی لتا کور حاضری پشانتی وینا کور کندر وی زخمی زخمی میں تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے غیر لتا جوان میں پکار ندائی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے کدا گلولو پا بستر وی ورک دشنا کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے پکور کی ہر وگڑائی خوبی کور کندر وی زخمی زخمی میں دزڑا سروی خوکی مور جانے خوبی لتا کور حاضری پشانتی وینا کور دوستانو برنامه ته ښه راغلاست. خدای جل جلاله دې د رڼا مور همدغه صدقه قبول او منظوره کړي چې لسو کسان لپاره د خوراکي موادو توزیع درلودل او رب جل جلاله دې د همدغه مؤمنانو دغه مېلمنو چې راغلي دي د دوی هم کارسازه چې خدای جل جلاله دې د ټول افغان ملت له کورونو څخه د فقر د غربت ټغر ټول کړي بالخصوص دغه لسو مېلمنو لپاره. زه به د دوی سره لنډې خبرې هم لرم بیا به انشاءالله العزیز برنامه ختموم. جزاکم الله خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیر. څنګه شپ خیر دې جوړه ایمان دې پاکه شکر دې الله سره کور مې سالیان په مجبن پکې ژوند ولا خبر ولا یا خم شمایي بده بل مې دغه سترګې د مسالې د لاس مو مات هلته زه د پنجوایي د ولسوالۍ یو څه راوجې خوا دا کشمیش یې زړولي دي په دا کرونده باندې مناو کې دا هلته چین کوو 500 افغانۍ د ورځې راکوي مالانو کله یې لسی راسته ولاړ شي کله شلی ولاړ شي بیا زه کور پرې په دغه ورځې برابروم
بل خواري ولاکس وړو غوړي وشان دي شی لا ولاک پیدا کېږي هغه نه بینډۍ چې غوړي پیدا شي بینډۍ نه پیدا کېږي نو خواري نشته رب جل جلاله بس دا 50 په دغه شي کله کله یو موټرسایکل والا راوړي کله یو موټر والا راوړي خلاص شي که نه کله لسی ولاړ شي کله شلی ولاړ شي داسې ورځې شپې په دغه میاشت کې راغلي دي چې په کور کې شی نه وي او سختو ته وارخطا وي ولاکم څه کله فکر ستا نجونې لا یو شی ور پیدا کړو او موږ کوچنیان ځای چپ کوچنۍ نجونې دي ونه چې هغه ټوکې دي اوس اولادونه دي دي اوه لوی مې دي هغوی ته یو شی ور پیدا کړي اوه هغو چې ور پیدا خپله ډوډۍ نه خورئ نه پیدا کېږي هر وخت نه پیدا کېږي چې ته به ډوډۍ پیدا کړې نو خو د خواري نه وي خواري نشته د هغه دا کور به دا هم د هغه یې څو ورځې دي بالا ډوډۍ یې سمدلاسه مارکېټ ته یې وړي شي بالا چې هغه کار خلاص ورون بیا خلاص خدای دې تا ته اجر درکړي الله دې ستا کارساز شي امین دا ستا حق و درته امر رسول بس الله پاک چې یو ګام یې پکې اخیستی الله پاک چې هم په دې دنیا یوازې ورکړي هم په هغه آمین چې یو قدم یې پکې اخیستی یو خو هغه خلک یا چې یو ګام یې پکې اخیستی الله دې یوازې ورکړي هم په دې دنیا هم په هغه دنیا دوستانو په دا کې موږ اوړه ټاټې چای بوره پلمېټ مالګه دال او لوبیا غوړي پیاز دغه ټوله شیان الحمدلله بس الله دې یوازې ستاسو حق دی درته امر رسول الله دې یوازې الله دې عزیز محترمه ته څنګه یې شکر دی الحمدلله د خدای احسان گزارت څه کور چیرې دی زموږ کور د دې کور یو ځای دی څنګه دی ژوند بس ژوند هغه رقم دی لکه د ما او د دواړو په انګورو کې کار کوو په انګوره کې کار اوه کله پیسې به یې داسې کله نسي پیدا 500 افغانۍ مزدوري راکوي هغه 500 افغانۍ د موټر کرایه ته موږ ورکوو چې در کوره پورې یو شی په ورځ دغه ژوند کې ما پر همیشه پوښتنه دا وي کوم حالت ته ډېر ځوروي انسان بس د نادارۍ حالات مو ډېر ځوروي بغار خوشحالي اوه چې ناداري اوس بچیان وجرېده درته وایي پلانی شی نسته یا شی راووجرېده یا اوړه نسته یا غوړي نسته خو غټ شیان یې دغه شیان دي هغه موږ ته چې وس نه ورته لرو باره زور خدای جل جلاله دې دغه ناداري ختمه کړي و امین امین مرسته یې جاڼې کړې دي وغیره ته مې جاڼې کړې دي چې بس خدای تعالی دې هغه دوه میاشتې بیا جاڼې کړي خدای دې یې وزنه ورکړي الله دې په دنیا او آخرت کې زموږ سره کامیابه ولري امين الله تعالى خير السلام عليكم شکر ستاسو زیات سره ژوند زندگی خود دا د کرې په سره کې ناست یو روزانه کوو همګایي کوي نه لاس کسه په کور کې یو نو کار ودم چندان نشته نو ژوند دغه حالات دي و هغه روزانه ګوره هغه ورځ روزانه کول دلته ماټرول موږ ته نو دا ګوته تر دغه ځای همدغه نو خو د دنیا ژوند دی دغسې ناداري خو کتل چې په کور کې نادار شوه جنجال هم پېښېږي وونه چې اوس یو شی ډوډۍ یو شی ولې په کور کې جنجال واخیستو هم نشته که ونه لرې به جنجال جوړ دی نو خدای ته ستاسې وزرونه درکړي و هغه انجانه چې ته وایه خدای ستاسې سره زموږ سره خدای پاک جنتونه ور نصیب کړي چې موږ سره دا کومک وکړي اول تاسې چې موږ یاد یاست اول هغې ته چې ستاسې د رسې او تاسې موږ به یاد یو او راوم غواړئ دغه ځای ته او دا شی موږ سره راکړئ موږ یو ګزاره په وسیله ده خدای دې تاسې ته زیات درکړي عزیزه محترمه ته څنګه یې صحت ښه دی صحیح بخیر دی ستاسو کور چیرې دی خیرات دی زموږ کور د نازک د کوشي پر برابر زمانده پر دې غاړه باندې دی قبله طرف ته انډواره ژوند ډېر ستړی دی د ورځې دوله زمانه بادام ته ومه د بلې خوارۍ خو نه یم بالا یو دا د پښې مریضي ده بالا بل دلته دا دغه دا لړمن مې ګرده د باندې دا پروت شورتوب یې بولي هر شی چې بولي بالا کریا د سرای د کریې دي د میاشتې 3000 افغانۍ بالا پر دغه رقم یې پیدا کړو بالا جل جلاله دې ستاسو کارساز چې الله دې ستاسو درکړي دا ستاسو حق و درته امر رسول یو دعاګانې کوو خدای جل جلاله دې دا ولې نه کوو خدای دې تاسو صحت درکړي چې ولې نه کوو الله دې جوړ کړي السلام علیکم شکر دی ښه ستاسو کور چیرې دی زموږ کور هم دلته میروي خونګۍ نیولې چې د دغه خواته چې شالي خواته د کاري صاحب ته چې خدای وزونه ورکړي کوره کتلی دي نو شی نه لرو چې ما نه پاته سوي دي لوڼې جال خوان لرم لا نه ورک
د کار لپاره یې څوک لري چې کار کوي؟ یا نه لرم ورک نه لرم دغه زه ولاړه یم الله دغسې مسلمانه باندې مهربانه سي لکه داسې چې مهربانه سوس الله دې یې وزونه درکړي الله دې د هغې دنیا په ښه ځای ولي له ټولو مسلمانانو سره مبارک الله پاک مو عزت وکړي خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ستاسو خیر سي د برکات سره خوشحال شوم. شکر دې الله پاک مو سره خیر اوسئ. څنګه دی ژوند؟ ژوند مې ځوان په دوه ورځې ته دوه ویشت کاله مړ سه پلار پسې مړ سو یو د نماز ورځې مې راپورته دي 14 نفره عیال زما یتیمان په پسې دي مې خپل یتیمان په پسې دي دغونه ګوله په وچه ډوډۍ ولاکه ماړه یوې خواته ولاکه مخ ګرځي پېغله لور مې پر ځای راته پرته ده په نس کې ده نه د اپرېشن غواړي موږ اوس ولاکه لوره چورې کړو خپل مې دا پښې یو بام ولاړې دي ته وګوره ما د زوی پر ځای دا ته ګوره داسې غارونه پکې جوړ شوي پښو ته خدای په لاس کې کومک کوي شعر سره وکړي ولاکه مې بیا خواته مخ ګرځي مزور ګوډ مزور زی دا راغلی دی کاسې کړی د کور مې تللی دي اته شوي د توشه د 22 کالو زوی مې راته مړ سو پلار پسې مړ سو یتیمان په میدان ته پاتې دي زموږ کور لیدلی دی راغلی ها مریض بچی دی؟ و مریض بچی مې 3 میاشتې پر ځای راته پرېوتی د ګټو د څوک نه لرم یا د مزور زوی مې دی هغه دی د لبنیات په کار ناست وي لکه یوه جبې کېږي پور پر سر اخیستي د پلار پورونه په باندې جبې خواته په دغه وچو وړو په ورلاکه مړوي دغه پرسه زما په کور په کال په ورلاکه راننوتلي دي جل جلاله دې ستا په دنیا او آخرت دغه مریضانو دپاره مې کوي کومک د خدای په لیاز راسره وکړي چې یو نسخه دوا یو شی په وکړم ورلاکه مې بیا خواته سره کومک او مرسته وکړي کومک به درسره کوي په الحال ستا حق دی درته امر رسولی دی رب جل جلاله دې تا ته عزت مرسته او خدای دې ستې وزنونه درکړي الله مو کامیابه کړي الله دې روغ بشرونه درکړي الله دې سلامت دوستانو دا وه نننۍ برنامه څو کسانو سره خبرې وکړلې خو ګرمي ده که ما غوښته ټولو سره خبرې وکړي د ټولو ژوند او حالات واورو خو په هر صورت باندې تقریبا چې دا کومو کسانو سره خبرې کوي د ټولو زندګي همداسې ده رب جل جلاله دې ما مخکې هم ویله چې دا غربت او مسکنت خدای جل جلاله زموږ له هېواده نور ټول کړي رب دې زموږ هېواد له بدبختۍ له بدامنۍ له مشکلاتو له سختۍ وساتي نو که جنگ نه وای که بدامني نه وای که مشکلات نه وای ولې به یو څوک معیوب وای ولې به یو څوک نن په 500 افغانۍ باندې کار کولی ټوله ورځ ولې به یوه مور کونډه وای نو په 80% د کونډې و ټول د همدغه جنګونو د دغه بدبختیو د دغه مشکلاتو سبب دی تر بلې برنامې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځو پر لیازال او متعال رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تچی پکور دی مور نئی کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے غیر لتا ژوند میں پکار نہ دای کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے کدا گلونو په بستر وی ورک دشنا کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے پکور کی ہر وگڑائی خوب وی کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے خوبی لتا کور حاضری پشانتی وینا کور کندر وی زخمی میں
تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے غیر لتا جوان میں پکار نہ دائی کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی السلام علیکم. یو وزونه درکې ځانې ستړې مه شې. خیر یې څه مه خورې څه په سوې ده؟ دا مې لور په بله پلا په شفاخانه کې بستر کړ پر ځینو را شوه کېده گزارش وم پښه مې دردي شول هغه لور مې په شفاخانه کې اپریشن شوه پرته وه باره مې هغه ورو راویسته دلته مې کښېنولم الوقت درالم دا راغله تېر وار وه. مال ورته ووایه تا جنا قاشه په شفاخانه کې ده الله مو مه خرابوه چې هر مسلمان دا کومک کړی دی زه هم پاکه خدای د ایمان وتعالی ته یې دا خو هغه ورواچوي جاڼې دی دا شپږمه میاشت ده. الله دې جانې ته یې وزونه ورکړي الله دې جنتونه په نصیب کړي بیا پرسو بیا بس خاصه چې الله و جنت ته بوځي که به زه د ربن جمع په دا یتیمان پر ما غوڅه و ناس وخوړل بیا آمین. دغه 3 ورځې کېږي زما اوړه تمام وه حاجي صاحب ما په کورو ډوډۍ ټولوله په خدای ټولولم څوک نه درلوده قاري سړی والله یې لرم الله مو د هر غمه وساته په خدای دې وزونه هم په دې دنیا هم په هغه دنیا وجه جانې ته ورته صدر کړي الله مو مه خرابوه امین. الله دې تا ته اجر ورکړي. امین. دا د خدای جل جلاله دې وکړي چې آینده کې موږ توفیق ولرو چې مرسته الله دې توفیق درکړي په خدای دې جانې ته توفیق ورکړي په خدای دې ته څه توفیق درکړي نه چې الله مو د ځواني مرګۍ د ورځې وسات په خدای مو مه ستاسو ټوله فامیل امین کې په خدای مو مه خرابوه الله دې وزونه درکړي زه یوازې نه لرم هغه الله دې وزونه ورته ټول ځوانانو ته ټولو جانیانو ته ورکړي چې زموږ سره یې کومک کړی د الله کومک چې په ایمان کې ورسره وسم په دې ډېر دنیا زیات په عمل دنیا. نور الله دې سلامت. الله دې مه خرابوه په خدای دې السلام علیکم. سړی مې بچی سال دې ته ښه په خیر څنګه دی ژوند؟ کور بچیان ښه دي ته ښه شکر یې الحمدلله اول د الله د برکته پسې دا جاڼې ده مهرباني و د کومک پسې ستاسو ته مهرباني الله دې تاسو ته یوازې درکړي الله پاک مو مه خاروه زموږ سره د شپږ میاشتې کومک وکړي 4 لکه جنتونه دې الله ورکړي الله دې تاسو هم د برکتو خاوندان کړي چې موږ مو ورته حاضره کړو دا خو نه ده خبره چې موږ ته کورونه مو وکتل زموږ خوارې وزار سره کې وو اجتماعان ته مو وکتل دونې کومک مو را سره وکړي ستاسو سره دې الله کومک وکړي اول دا جاڼې سره پسې ستاسو سره الله دې وزونه درکړي دا یم مریضه یم دا ستا په غاړه کې چې ګلان دي دونې ډبرې مې په پښتورګو کې پیدا سوي دي دا اوس هم دلته بېده ومه دا پښتورګو کې مې دواړو پښتورګو کې مې ډبرې پیدا سوي دي پښتورګي مې داسې داسې ولاړ دي والله که یا هېڅ کولی شو یا هېڅ لرو بیا الله مه وره نو الله دې تاسو ته یوازې درکړي چې دا زموږ سرخان را ډک کړي چې دا موږ یو ګوله پیدا کړو دا موږ ډېر خوشحاله یو اول د خدایه پسې ستاسو الله دې یې وزونه درکړي الله پاک مه خواروه دا پر موږ ډېر دی دا سیات پر الله دې نه سي ډېر الله پاک مو د یو غمجنې ورځې راوساته الله دې توانه توفیق درکړي چې موږ سره موږ کونډیانو غریبانو سره او نو کومک وکړي بیا انشاءالله که چیرې ترتیب جوړ سو برابر سو د خیر بیا کومک الله سره پاک دې سم الله دې مکه ځواني مر الله پاک دې کامیابه کړي امین. سلامت اوسئ. امین امین. دوستانو خدای دې قدر وکړه سلامت اوسئ. دوستانو دا د بیبي مور له کاناډا څخه د تقریبا دغه 2 جاڼیانې 2 فامیلې د 6 میاشتو لپاره سپانسر کړې وه چې 6م ځل مو دا تقریبا د دې اماناتو ته وسپارئ. مخکې مو یادونه وکړه که نورو دوستانو نورو مؤمنانو غوښته چې داسې مسلمانان سپانسر کړي د هغوی سره ماهانه کومک وکړي رب جل جلاله به یې موږ او تاسو ته اجر راکړي. تر بلې برنامې چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو خدای جل جلاله مو سپارو. السلام علیکم ورحمت الله. دا جاڼې تاسې به بخښه کوئ که موږ ته انتظار سوي یاست که موږ ته دغه سوي یاست ټول شه تچی پکور کی مور نئی کور کندر وی زخمی میں دزڑا سر وی خوکی مور جانے
چې په کور کې مور نه یې کور کندر وي زخمي مې د زړه سر وي خوږې مور جانې غیر لتا ژوند مې په کار نه دی کور کندر وي زخمي مې د زړه سر وي خوږې مور جانې کدا ګلونو په بستر وی ورک د شنا کور کندر وی زخمي مې د زړه سر وی خوږې مور جانې ته چې په کور کې مور نه یې کور کندر وی زخمي